د پاکستان د پوځ او استخباراتو لوړپوړي چارواکي یا مشران نن ورځ کابل ته د څه لپاره راځي، له چا سره به وګوري او پر کومو مسایلو به خبرې وکړي، دلته یې راسره په ویډیو کې کتلی شئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د ISI مشر او یو شمیر نور لوړپوړي پاکستانی چارواکي نن ورځ کابل ته راځي. یو شمیر سرچینو ویلي دي چې د پاکستان پوځ لوی درستیز د ISI مشر او نور لوړپوړي پاکستانی چارواکي چې نن کابل ته راځي. په کابل کې به د ولسمشر غني او ځینو نورو لوړپوړي دولتي چارواکو سره لیدنې وکړي. د سرچینو په وینا پاکستانی چارواکي به د سولې پروسې اوربند او د طالب بندیانو د خوشي کولو په تړاو به له افغان حکومت او چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ویل کېږي چې قمر جاوید باجوا د سولې په پروسه کې د پاکستان پخوانۍ غوښتنې یو ځل بیا افغان مشرانو ته وړاندې کوي. د پاکستان په دې غوښتنو کې له سولې وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې، د افغانستان بهرنی سیاست او د اقتصادي اړیکو په تړاو مهم جزئیات شامل دي چې نن ورځ به د ولسمشر غني او جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ په دې اړه باندې خبرې ترسره کړای شي. تر دې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی او د پوځ د مشرانو سره یې کتلي وو. دا چې نور دوی څه پلانونه لري، کوم اهدافو باندې کابل ته سفر کوي، دا به وروسته وخت کې معلومیږي. لیدونکو که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.